بسم الله الرحمن الرحیم د یو کامیاب او بهترین خاوند 15 صفات خاص کر کې چې کوم شادي شوده دي هغه لپاره هم دا پیغام دی چې کوم غیر شادي شوده دي هغه ظاهر خبره ده واده بکی د واده نه پس پر نوې ژوندۍ شروع کی او د هر انسان د خواهش وي چې زمانوي ژوندۍ شروع شي د واده نه بعد هغه ژوندۍ پر امن وي پر سکون وي خوشگوار وي په دغه کې ماته کامیابی حاصل شي نو کچره دا غواړي چې تاسو دغه ژوندۍ کامیاب شي او په دې دنیا کې هم تاسو چې کوم ژوندۍ وي هغه خوشگوار وي پر سکون وي او کچره دا صفات اختیار کړئ د 15 نو ان شاء الله تعالی د قیامت پر ورځ باندې د الله رب العزت په بارګاه کې جګنه پیش کیږي او د خزي د خاون په حواله سره په یو حدیث شریف کې راځي چې ټول مخکنه حساب باغ د خزي د خاون چې معاملات په دغه حواله سره بکیږي نو په دغه حواله سره دغه سوال جواب د بوج په حواله سره هم تاسو ته ان شاء الله تعالی کامیابی حاصلېږي یعنی په دغه سوال د کوم الله رب العزت تاسو سرخرو کوي نو دا 15 صفات بزان کې پیدا کړي ډیر شي زنانه داسي چې هغه سوالات کې چې خاون می راسي انتهایی ناانصافي کې ظلم را سکی په سم خبره نه کې نو دا انتهایی د افسوس خبره ده دا هغه کسان کې چې کوم خلک د دین نه خبر وي هغه کسان دا کې چې هغه خپل پلاس باندې خپل د دې اعمالو په ذریعہ باندې د کرتوتو په ذریعہ باندې هغه خوشگوار ژوندۍ هغه په خپل بربادي هغه بے سکونی او بے چینی طرف ته کی نو د دې اثر بیا تاسو په معاشره تاسو په اولاد باندې تاسو پر روان نسل باندې بیا پریوزي نو بهرحال دا ډیره مهمه ویډیو ده مکمل وګورئ ان شاء الله تعالی دا ځان سره سیو کوي او د صدقه جاریه په تور مخکیم شیر کوي زګه چې ډیر شي کورونه دغه سي شادي شوده چې داغه په میس کې معاملات دي حتی بګړاو شي چې طلاق ته خبر ورسي نو کچري منګه دا 15 صفات بزان کې ان شاء الله تعالی پیدا کو نو طلاق ولر خبره ده بلکې زمونږ ژوندۍ با په دې دنیا کې د جنت یو منظر پیش کی پر سکون زندگی وي خوشگوار زندگی وي اول هغه خوان چې خپل د خزي چې کوم حقوق دي هغه ادا کړي هغه حقوق چې هغه الله رب عزت هغه باندې فرض کړل یعنی بعض حقوق داسې چې هغه فرض نه دي بعض حقوق داسې چې هغه د الله رب عزت د طرف نه په هغه باندې فرض دي واجب دي څنګه چې نان نفقه شو یعنی خوراک کا شو کور شو یا دغه شانتي جامه پیزار شو دا چې کوم حساب کتاب دی د ته ویل کېږي نان نفقه نو په دې حواله سره کچري یو بهترین شوهر یا بهترین خاوند هغه دی چې هغه په دې حواله سره چې کوم حق الله رب عزت هغه باندې خېد خپل د خزي په حواله سره هغه په صحیح طریقې سره ادا کوي یعنی غیدا خو بهترین کور ورکړل خپل د حیثیت په مطابق د هغه نه علاوه د هغه د جامع پیزار هم خیال ساتي په وخت باندې د هغه د بیماری خیال ساتي د هغه د خوراک کا کوم خیال ساتي هر څه ته پټه باندې ورکی نو دا اولنې صفت ده کچری انسان دا حق نه ادا کړي نو یقیني طور پر دا حق الله رب عزت په دې شوهر باندې په دې خاوند باندې فرض کړل دی واجب کړی دی دا په دې په هر صورت کې ادا کړي نو دا خاصم فرض دی د هغې نه علاوه کچری غواړي چې دا چې کوم رشتہ دا کامیاب شي نو بیا هم خپل چې کوم احتیاط ته په دې حواله سره خپل چې کوم کوشش ته هغه भरपूर طریقې سره چې کوم کس ادا کوي کوم خاوند ادا کوي نو دا دیو کامیاب شوهر دا کامیاب خاوند علامت یو اولنې علامت دغه دی اولنې صفت دغه دی دویم صفت دغه دی چې هغه خپل د خځې سره حسن سلوک کوي ډېر خلک داسې هغه خپل د خځې سره حسن سلوک نه کوي بلکې بعض کسان داسې چې هغه خپل خځو د چګم د بدی ردی وي او بعض ظاهره خبره ده په ځنې زنانو کې کمی بیشي وي په نارینو کې وي د انسان فطرت دغه دی نو په هغه باندې هغه ته چګم د عار دلاوي او تعنی ولور کی په قران مجید کې الله حضرت فرمایي وعاشروهن بالمعروف خپل د زنانو سره چې کوم د خصلو کوي فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا اگر چې بعض شذونه داسي باغی زنانه کې بعض صفات داسي چې هغه تاسو نه خوښ وي تاسو چې کوم نه ناپسند کوي لیکن الله تعالی فرمایي شاید چې باغی کې الله تعالی تاسو لپاره صحیح بهتري خي آسان تکرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا شاید الله رب عزت چې کوم شی تاسو نه خوښوي تاسو په زنانه کې تاسو په خزه کې کمی بشي او هغه تاسو نه پسند وي نو الله رب فرمایي هغه تاسو په ظاهر چې کوم دی تاسو دا سخت کاریږي یو کمی ښکاریږي یو عیب ښکاریږي الله رب فرمایي شاید د تاسو لپاره په دې کې بهتري وي د الله حضرت حکمت او د الله حضرت چې کوم دانایی د هغه تمنګ نه شو رسیدې نو په هر معاملې کې د الله حضرت خیر وي نو په دغه حواله سره منګه چرم زنانه ته چې کوم دی عار نه دلاو یا بغیله تانه نه ورکو دا زمونږ حق نه جوړیږي الله رب عزت فرمایي چې د هغې نه باوجود د خپل زنانو سره بس کوي وعاشروهن بالمعروف حسن سلوک به سره کوي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه فرمایي
چې په تاسو کې بهترین انسان هغه دی چې هغه خپل د کور والا سره ښه سلوک کوي، یعنې خپل د ښځې سره ښه سلوک کوي. او په تاسو کې بیا د ټول نه بهترین زما ځکه چې زه خپل د کور والا سره حسن سلوک کوم، ښه سلوک کوم. نو دا نبی علیه السلام فرمایي چې کوم انسان بهترین انسان دی هغه انسان دی چې کوم خپل د کور والا سره بهتر وي. نن زمونږ په معاشره کې خپل په دوستانو سره بار ډیر بهترین خوش اخلاقی سره ډیر با اخلاقه جوړیږي، لیکن چې کوم کله کور ته دننه کیږي په کوم ځای کې د اخلاق او خودو یو ځوي او هغه باندې ثواب هم ملاويږي. خنده پیشانی سره خپل د خیر سره ملاوي د دم صدقه ده، په دې باندې هم ثواب ملاويږي. لیکن الته کې بیا د هغه اخلاق بیا ختم شي نو یقیني طور پر دا دوغله پند دي. څنګه چې بار د نور خلکو سره خپل د دوستانو سره خوش اخلاقی سره مخې ترازی نو دغه شان خپل چې کوم کور والا د خزه ده هغه ته هم عزت ورکړي په خوش اخلاقی سره. اگر چې بعض مرتبه انسان دغه نه غواړي، طبیعت نه غواړي، لیکن د هغې نه باوجود بم خپل چې حسن سلوک دی هغه به ساتي. دا دین اسلام موږ تاسو ته دا حکم راکړل. نمبر 3 خپل د کور والا سره د محبت اظهار کول. یعنی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم با حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها ته څنګه نوم وي عائش، یعنی حضرت عائشہ نوم چې کوم دی حضرت عائشہ وګره نبی علیه الصلاۃ والسلام ته د محبت نه عائش وي، او کله به ته حمیرہ وي. حمیرہ وي لیکيږي ګلابي چهره والا حمیرہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې کله आवाज کوو کله به ته عائش وي او کله به ته حمیرہ وي. نو دا د محبت بڑاول یو ذریعہ ده. او دغه شان د نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ فرمایي چې یو ځل موږ په سفر باندې دو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام زما سره، نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو میدان ناغه نبی علیہ السلام ماته وی چې راځه چې منډو کو ریس ولګو. نو حضرت عائشہ فرمایي چې موږ ریس ولګو او سپای وخت کې زما چې جسم غسپکو نو زه مخکې بڑاو شم، یعنی په غیر ریس کې زه جیتا شم مخکې لاړم. به سورج بعد یو سو مود پس بیا موږ په سفر باندې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی شي راځه چې بیا ریس ولګو. بیا چې موږ ریس ولګو نو زه شاته پاتې شم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخکې لاړ. ځکه چې په دغه ټیم کې بیا زما جسم لږ باری شو وزنی شو نو مې منډه نشو کولای، نو زه نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمانه مخکې لاړ. نو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ماته فرمایله چې هغه بدله چې کوم دی ما واغستا چې کوم مخکې ته جتاو شو وي زمانه مخکې رسیدلې وي او دې ځل چې کوم دې زستانه جتاو شو. نو دا هم د محبت یو ذریعہ ده. خپل د خځې سره د محبت اظهار کول دا هم یقیني طور پر د دې سره محبت بڑھاويږي. دا غي اظهار هم پکار دی، صرف دا نه چې ته په زړه کې دخیږي بلکې د جبې په ذریعہ باندې هم دا غي اظهار کوي. او دغه شانتي نورم داسې واقعیات چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل د کور والا سره د محبت اظهار کو. حضرت عائشہ فرمایي چې کله د کم زینبا په جام کې ما وبوس کړي یا پي به مې اوس کړو چې په کم ځای باندې ما خله لګول و نبی علیہ الصلوۃ والسلام په هغه ځای باندې خله لګول بیا به پي او بوس کړو په جام باندې. نو د دې سره محبت بڑھاويږي. نو پکاردار چې منګه کور والا سره چې کوم د محبت اظهار او محبت اظهار مختلف طریقې دي. څنګه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې تعلیماتونه موږ تاسو ته معلومیږي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل د کور والا سره څنګه د محبت اظهار کوي. سلورم نمبر معافی درگزر کول. په حدیث شریف کې راځي چې ارحموا من فی الارض يرحمكم من فی السماء. تاسو په ځمکه والا باندې رحم وکړئ، اسمان والا په تاسو باندې رحم وکړي. کچری یو انسان په دې دنیا کې بل انسان معاف کی نو الله رب عزت په قیامت پر باندې داغه چې کوم ګناهونه دي د هغې نه به درگزر کوي، هغه به معاف کوي. سمجھ کې خبر راځي. اکثر داسې وشي چې په وړه وړه خبره باندې بیا خاون چې کوم دی دغه پاره هاي شي، جنگ جګړې ته تیار شي، وهل ټګولو ته تیار شي، ظلم کوي. نو داسې نه ده پکار. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعلیمات خدا دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په پوره ژوندۍ کې دا یو ظلم نه ثابت چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام څخه خپل کور والا باندې لاس شوت کړي وهلي. په هر معاملې کې به د عفو درگزر نه به کار اغست، د حسن سلوک نه به کار اغست. نو نن موږ تاسو چې کوم دي جګړې ولې راځي، په کور کې فسادات ولې راځي چې خزم برداشت نه کوي، خاون برداشت نه کوي. چلو خزه هو چې کوم دي هغه یو ناقص العقل انسان دی، لیکن نارینه له حسینه غټه پکار ده چې هغه په وړ وړ خبر باندې نه ناراضه کیږي، په وړ وړ خبر باندې خپل چې کوم خزه ده د هغې پکړ نه کوي بلکې معافی درگزر معامله سره کوي. او کچری انسان معافی او درگزر معامله کوي یقیني طور پر په دې حواله سره چې کوم خزه ده هغه هم د خپل خاوند متاثر کیږي، هغه هم بیا دا خیال ساتي چې زما خاوند زما سره دومره خده چې هغه زه یو غلط کار وکم، زمانه یو داسې یو کار وشي چې هغه باندې غله غوسه ورشي، لیکن دا هغه نه باوجود هغه ما معاف کړي نو به خزم هغه له شرم
او حیا ورزي چې زدا کار کوم نو زما خاوند ته باندې تکلیف رسی نو هغه هم بیا ځان داسې کار نه ساتي نو دا معاف او درگذر کول دام یو غټ صفت دی چې کوم انسان کې معافي او درگذر نه وي نو د چې کوم ژوندۍ دا دا بیا یقیني طور پر دا بیا مخې نشي درې دی بیا خاص کر کې چې کوم نارینه دی هغه غټي سینې والے هغه په وړه خبره باندې چې کوم دی هغه نسل نه کی په وړه خبره باندې هغه مال ټکول نه کی لیکن زمونږ په معاشره کې تاسو ګورئ چې وړه خبرې پاغي باندې بیا زنانه باندې چې کوم دی ظلم کیږي وهل ټکول کیږي نو په کار دره چې منګه د عفو د درگذر نه کار واخلو تاسو مخې ته ما حدیث بیان کو چې کوم انسان په زمکه ولا باندې رحم کوي دا چې ما تحت دي هغه باندې رحم کوي دا زنانه چې کوم د خزه دام دي د خاون ما تحت ده کچري په دې باندې رحم کوي نو رب کریم ارحموا من فی الارض يرحمكم من فی السماء نو اسمان ولا پتا سو باندې رحم کوي نو دا سلورم صفت ده پنځم صفت ده د یو خاون دغه شانتي پنځم صفت چې دا په خاون کې پکار ده یو خو صفت ده چې د سره تاسو ژوندۍ خوشگوار جوړ دی شي هغه دغه ده چې د کور پکار کې خپل د خځې سره لاس کول نن سبا کې یو نارینه دا بد غني چې زه خپل د خځې سره جګم دي لاس بټاوم او دغه سره کار کوم په کور کې هو نور خلکو تم بدل دی چې یار دا خو د خځې غلام دی حالانکه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه تعلیمات دي حضرت عائشہ رضی الله تعالی فرمایي چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل کپڑے په خپل ګنډلې خپل جګم چپلې دي هغه په خپل برابرولې په خپل بیا ګنډلې او د کور چې کوم کار دی په هغه کې به زمونږ سره لاس کو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه غټ غیرتمند انسان د دنیا ته چتراغل نه دی راغله نو زمونږ غیرت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د غیرت مخکې سي نو دا د یو بهترین شوهر د یو ښه شوهر د یو ښه خاوند د یو بهترین خاوند دام صفت ده چې هغه خپل د کور والا چې کوم خزه ده دا غي سره به د کور چې کوم کام کاج دي کوم کارونه دي په هغه کې به د هغه سره لاس کی د کور کار یو ځل دی یو انسان خالي زویمه چې دا خاون صرف یو ځل په کور کې د کور کارو کې د سار نواله ته مخامه پوری پته به ورګي چې کپڑے انځلې جاړو لګولې پوچا لګولې ماشومان سمبالولې روټي پخولې سالن پخولې یعنی دومره کار لري چې د هغه صحت نشته نو زه مثال د ورته سمجاوم چې تاسو یو ورځ دا کارو کوئ تاسو به کوم دی بیا توبه او باسي تاسو ته بیا قدر درشي تاسو د خزې جګم دي تاسو په قدر درشي چې څومره ګران کار دی نو نبی علیه الصلاۃ والسلام تعلیمات دغه دي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د کور چې کوم کار دی پاغي کې به لاس کو خپل د کور والا سره خپل د خزې سره نو دا د بهترین شوهر د بهترین خاون دا پنځم صفت ده نو دا پنځه صفته چې چیرې دا سودا غواړي چې تاسو ژوندۍ کامیاب شي خوشگوار ژوندۍ ژوندۍ وي نو دا پنځه صفات په ځان کې پیدا کړئ امید کوم چې دا پنځه صفات مو په سمجھ کې راغلي الله دې موږ تاسو دا عمل کولو توفیق راکړي اجازه راکړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته